پیغمبر علیه السلام وی دنیا د څلورو کسانو لپاره ده. نو تا ته پته شته چې آیا دا څلور کسان څوک دي؟ دې څلورو کسانو کې ته شامل یې او که نه یې. او ډېر ضروري او ډېر قیمتي بیان دی. نو راځئ دا راسره واورئ. بیا پرې وروسته موږ یو دوه خبرې کوو، خو لازمي تر اخره پورې واورئ. رسول صلی الله علیه وسلم وی دنیا د څلورو کسانو ده. انما الدنیا لاربعه نفر. دنیا د څلورو کسانو. اولنی کس هغه دی عبد رزقه الله مالا وعلما. یو سړی د الله له ډېر معلوم ورکړی دی، الله له علم هم ورکړی دی، دینداري ورسره ده. علم مطلب دینداري، یعنی دیندارم دی، معلوم دی. نو دی د الله نه د مال په باره کې د الله نه یریږي یوه، او دویمه دا چې د دې مال د لاسه او د دې مال په بنیاد دی د خپلوانو سره خپلولي ساتي، د مؤمنانو سره تعلق ساتي، او د الله چې کوم حق دی هغه ادا کوي. فهذا بافضل المنازل. رسول الله صلی الله علیه وسلم وی دی د ټولو نه اوچته مرتبه کې دی. څلورو کسانو کې ټول نه اوچت دا دی. الله وله معلوم ورکړی دی، خو دینداري ولم ورکړی، علم ورسره. علم یعنې الله پیژني. ها دویم کس کوم یو دی؟ اوس دا وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا. او یو هغه بنده دی چې الله وله دینداري ورکړې ده، خو رزق وله پراخه نه دی ورکړی. ښه دینداره دی، خپل رب پیژني، خپل دین پیژني، ښه تقوادار دی، پرهیزګار، خو دنیا ورسره نشته. فهو صادق النیه. نیت یې رښتینی دی. یقول وی دی د ارمان کوي. ما خبره د ارمان کوه. لو ان لی مالا لعملت بعمل فلان. یاره که ما سره مال وی که نه، نو ما هم د دې پلاني په شان کار کوو. هغه پلانې کوم یو دی؟ هغه اولنی چې تقوا ورسره هم ده او دنیا ورسره هم ده. نو امام هم داسې کار کړی وی. اوس د الله د مهرباني ته وګوره. رسول صلی الله علیه وسلم وی فاجرهما سوا. د دې دواړو اجر یو شان دی. ګنې صرف د دې دویم ګوره امید دی، خو دی په دې امید کې رښتینی دی، دروغو ډک وسلې نه ویلي. الله رب العزت تعالی ستا چې کوم ارمان دی د دیندارۍ د ډېرولو او د دیندارۍ د کولو، او ستا وس نه رسي، الله تعالی د هغې اجر درکوي. دوه کسان شو. دریم کوم یو دی وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما. هغه بنده چې الله ول دنیا ډېره ورکړې ده، خو علم ورسره نشتی، تقوا نشتی، دینداري نشتی، خپل رب نه پیژني، خپل دین نه پیژني. فهو يخبط في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربا ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا. نو دې د دې مال نه د الله حق نه ورکوي، نه پکې د الله نه یریږي، په ګناهونو کې لګوي، خپل ولیانو خیال نه ساتي، د مؤمنانو حق نه ورکوي. فهذا بأخبث المنازل. دا په دې ټولو کې بدترین دی. درې کسان شو. څلورم وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما. هغه انسان چې نه ولا الله دنیا ورکړې ده، نه ورسره دین شته. دریم سره خو بیا هم څه دنیا ورسره ده سره نه دین شتي او نه دنیا شتي. فهو یقول دی دا وایي هلته دین خو سره نشته، تقوا خو نشته، الله نه یره نشته. لو ان لي مالا لعملت فيه بعمل فلان. یاره که ما سره مال وی، ما هم د دې پلاني دا کار کوم. پلاني کوم یو یادېږي؟ هغه دریم. ولې څه دلیل دی چې دی دا دریم یادوي؟ ځکه چې هلته ده سره دینداري خو نشته. نو دی وایي که ما سره وی، لکه مثال کې یو سړی دی، مال ورسره ډېر دی، په نشي تماشې کوي. بل وایي یاره چې ما سره وی، ما هم داسې نشه تماشې کوله. ولې یاد یو سړی مال ورسره ډېر دی، جواریانې، فحاشیانې، دمان ګډول، ډمې ګډول، خباستونه، ظلمونه، تکبر، د هر څه کې. هغه بل بېدینه چې کوم دی، هغه سره مال نشتی او بېدینه دین خو نشتی، هغه هم دا ارمان دی چې یاره ما هم دا کارونه کولی. واورئ رسول صلی الله علیه وسلم وایي فوزرهما سوا. د دې دواړو ګناه یو شان ده. ښه ده، د شیخ صاحب ډېر اهم او ډېر قیمتي بیان چې تاسو واورېدلو. د الله رسول وایي چې څلورو کسانو لپاره دا دنیا ده. دا قیمتي بیان چې تاسو واورېدلو، دغه شان اهمو او قیمتي بیانونو لپاره تاسو زموږ سره اوسئ.
دغه شان موږ تاسو ته نوې نوې ویډیوز امپورټنټ بیانات راوړو وخت پر وخت. نو تاسو موږ سره اوسئ. موږ له راکړئ اجازت. السلام علیکم ورحمت الله.